السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ریشم ملنګیار یم او نن موږ سره یو ګران محترم میلمه زمان بی د خیبر ټي وي یعنی اخترم نه راغلی دی موږ سره او ډیرې کې موږ سره میلمه دی او موږ دې ته زړه له کومې هرکلی وایو او زمان بی په خیر راغلی او ستړی مه شي. ډیره مننه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم، د ټول ملګرو نه ډیره زیاته مننه کوم. ډیر خوشاله یم چې تاسو ماته بلنه راکړه او نن تاسو زه تر علمه خوشحالېږم، په دې باندې ویاړېږم چې زما پښتون قوم په یو ښه ځای کې ژوند تېروي، په خوشحالۍ ژوند تېروي او بیا په دومره ښکلي ځای کې ښایسته ځای کې. نو د ټول نه اول خو ستاسو نه ډېره زیاته مننه او چې تاسو ماته دغه موقع راکړه، ماته بلنه راکړه او په خاصه توګه خپلو کتونکو ته وایم چې سلامونه، نیک ګیلې، احترامات. تاسو ګورئ د اسحاق جان ښکلی ښایسته پیج اسحاق چې کوم دی تاسو ته په خپله پته ده، د تعارف محتاج نه دی، په من ګران دی، قدردان دی او ډېر ښکلی ښایسته ځوان دی او بس زه څه نشم ویلی خو هر کار یې ودان دی بس او بس روان دی کله لین او کله دوبۍ او کله شارجه ته کله اجمان ته. نو اسحاق جان ډېره مننه، تھینک یو سو مچ. خوشحاله اوسئ او بس زموږ سره زموږ ملګري هم ناست دي، خو د دې سره به زه دا خبره کومه چې زموږ ګران روډ چې دی ماشاءالله ما ته خو د دې معلومات نه و. زموږ همیشه موږ پروګرامونه کوو او موږ غواړو چې زموږ پروګرامونو ته دغه شانتې ښکلی ښایسته زموږ پښتانه نه راشي، چا کې ټیلنټ دي، څوک غواړي چې څه وکړي، هغه په د هر سړي خپل فیلډ دی. څوک د شاعرۍ په ژبه کې خدمت کوي، څوک د سندرو په ژبه کې، څوک د چا لاس خپو چې چا څه وس کېږي. لکه خو زموږ دارونه چې کوم دي او بیا په خاصه توګه زموږ ګران روډ چې د ډېر ښه شاعر هم دی. نو زه خوشحاله به دې شم چې نن موږ ته یو ډېر ښه شاعر هم میلاو شو او دا نه دی چې تاسو د اسحاق جان په پیج دی ګورئ، دی به انشاءالله د خیبر تلویزیون په شیشه به تاسو ګورئ د ښکلي شعرونه او د ښکلی غږ. نو د ده نه موږ څه اورو ځکه چې خبرې خو تاسو زما همیشه ګورئ، تنګ به یې رانه. نو دا ښکلي ښایسته شعرونه چې موږ د ده نه اورو موږ ته به ډېر خوند راکړي او تاسو ته به هم ډېر خوند راکړي. جی زموږ ګران زمان بی ډېره مننه، ډېره شکریه. او شعرونه به ته غزل نه مخکې دوه شعرونه دي چې رستی سوچ مې ډومبی وه بیا کامیاب وم، چې رستی سوچ مې ډومبی وه بیا کامیاب وم، چې کابو کې مې زړګی وه بیا کامیاب وم. او ملنګیار یم په خواږه خوله دوکه کېږم او چې لږ عقل مې په ځای وه بیا کامیاب. غزل دی چې منم چې په یارانو راته ځان ښکلی ښکاري، منم چې په یارانو راته ځان ښکلی ښکاري، تاڼۍ چې څومره ښکلي وي ګریوان ښکلی ښکاري. او دا ژوند مې په یارانو داسې ښکلی دی ځلیږي، دا ژوند مې په یارانو داسې ښکلی دی ځلیږي، په شپه کې چې په ستورو شین اسمان ښکلی ښکاري. مننه. او نو نه دی وی ګلونه دا یاران زما ګلان دي، نو دی وی ګلونه دا یاران زما ګلان دي، وی زړو کې په سرلی نو په خزان ښکلی ښکاري. او نو نه دی وی ګلونه دا یاران زما ګلان دي، چې زړو کې په سرلی وي نو خزان ښکلی ښکاري. او حیران یم ورځ تر ورځه چې حسن سیوه کېږي، حیران یم ورځ تر ورځه چې حسن سیوه کېږي، خوشحال یم ورځ تر ورځه مې جانان ښکلی ښکاري. مننه. او چې امن پې راځي نو په ځان دوه خبره یوسه، چې امن پې راځي نو په ځان دوه خبره یوسه، په صبر تحمل سره انسان ښکلی ښکاري. او مننه، ډېره مننه. چې جنگ وي یا تڼ وي یا سلوبه وي میدان وي، چې جنگ وي یا تڼ وي یا سلوبه وي میدان وي، پښتون چې پې ورګډ شي د میدان ښکلی ښکاري. مننه. او سړی کې فرق دی ملنګیار حدیثه کې تو نه مخنه ته زمانہ سړی کې فرق دی، زمانہ خلک ډیر دي په بعضې یو نیم کس پورې کاروان ښکلی ښکاري. یو بل غزل به ته ووایم چې نن څومره چې زما شوله غمجنه زندګي، نن څومره چې زما شوله غمجنه زندګي، له دې نه بلها ښه وه تېر کلنه زندګي. مننه. الله یې درته وښیه زموږ د کلي خانه، الله یې درته وښیه زموږ د کلي خانه، چې څرنګه تېروي څوک بې وطنه زندګي.
مننه چې ماته دې راکړي د یسو ښکلي یاران دي چې ماته دې راکړي د یسو ښکلي یاران دي په دې برخه مې ستا ډېره مننه زندګي مننه د کال په تېرېدو څومره خوشحاله یې کمکله د کال په تېرېدو څومره خوشحاله یې کمکله د مرګ په لور روانه د شتمنه زندګي مننه جانان چې راسره وي هېڅ پروا مې د چا نه وي جانان چې راسره وي هېڅ پروا مې د چا نه وي بغیر له مینې نه کېږي خوږمنه زندګي مننه او اخر به ملنګیار درنه د ژوند لارې جدا کړي اخر به ملنګیار درنه د ژوند لارې جدا کړي په دې ډول خو نه کېږي شکمنه زندګي مننه